دا د فطرت قانون دی چې انسان له تودو سړو سره مخ کیږي او په دې کې تاسو یوازې نه یاست بلکې ټول خلک در سره مله دي. یعنی څنګه چې تاسو له ستونزو او ستونزمنو حالاتو سره لاس او ګریوان یاست همداسې ټوله نړۍ ورسره مخ ده. خو زما پوښتنه دا ده چې موږ د ژوند په اوږدو کې راپېښېدونکو ستونزو ته د هغو له حجم نه ډېر ارزښت ولې ورکوو او بیا په داسې وړو خبرو تر ډېرو ورځو پورې په لوی لاس ځان د خفګان په تروږمۍ کې د تند کوونکو خوړو ته اړباسو او د خپل ژوند ارزښتمنې شېبې ترې ځاروو چې هغه ستونزې پرې نه ارزي. سره له دې چې ډېر کله د دغه خفګان له منځه وړل او د راپېښو ستونزو هواري زموږ له وسه وتلې خبره نه وي، نو بیا ولې؟ رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار